امرالله صالح یو ډیر عجیبه کار وکړ. امرالله صالح ولې ونه پره لوی څارنوالۍ ته ورمعرفي کړل او بیرته څارنوالۍ ورته څه ځواب ورکړ؟ دا هر څه په دې ویډیو کې راسره وګورئ، خو ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د افغانستان لویه څارنوالۍ دغې ادارې ته د هغو 7 تنو د معرفي کېدو خبر ورکوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د محمد اشرف غني لومړی مرستیال ته سپکاوی کړی و. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د اقتصاد، مالی، دفاع او لوړو زده کړو او کورنیو چارو وزارتونو او یوې بلې ادارې د کارکوونکو وقضې چې د زرغون بهیر مشر ته یې سپکاوي په تړاو دوی ته رسېدلي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان په فیسبوک کې د ښاغلي صالح په لیکنو د سپکاوي ډک نظرونه په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. هغه زیاتوي د دوی موضوع د لوی څارنوالۍ د څېړنو لاندې ده، ځکه چې د افغانستان د جزا کوډ کې یو له هغو مواردو چې جرم ګڼل کېږي توهین او سپکاوی دی، نو ځکه څارنوالۍ دا خلک جلب کړي او هر کله چې هغوی حاضر شي څېړنه به ترسره شي او د څېړنو وروسته جزئیات به هم شریک سي. ښاغلي رسولي وویل چې تر دې دمه د برېښنا او لوړو زده کړو وزارت 2 کارکوونکي څېړنو ته حاضر شوي دي. د نوموړي په وینا کله چې د ټولو دغو کسانو په تړاو څېړنې پای ته ورسیږي، پایلې به یې خلکو سره شریکې کړای شي. خو تورن کسان دا تور ردوي او وایي دوی هیڅ چا ته سپکاوی نه دی کړی او یوازې په فیسبوک د امرالله صالح خبرې یې نقد کړي دي. د اقتصاد وزارت کارکوونکي مبارز نورزي ازادي راډیو ته وویل چې 2 میاشتې مخکې د امرالله صالح په فیسبوک پاڼه د ده پر لیکنې خپل نظر لیکلی و، خو په وینا یې چې هدف د ښاغلي صالح ته سپکاوی نه و. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه خبر به مو راسره تر پایه پورې اورېدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوي نو درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.